سلامونه. اسانه جرمني پښتو تلفظ سره یا د ABC د لوستنو لړۍ ده. له کوم کتاب نه موږ درس وایو. په تېره ویډیو کې مې چې کله کورس معرفي کوو مو ویلي چې له کتابونو نه استفاده کوو یا هم له کتابچو نه. له کومو کتابچې نه؟ دا کتابچه مې داسې ډیزاین کړې ده چې هغه څوک چې بیخي لاتیني توري هم نه پېژني وکولی سي پایلیکي او ورو په دې کورس کې موږ سره مخ ته لاړ شي تر څو وکولی سي په دریم کورس کې واضحه لغاتونه وویلی سي، جمله وویلی سي او خپله هم لیکل وکولی سي. دلته مې د هر حرف سره تلفظ هم لیکلی، په پښتو څنګه ویل کېږي هغه مې هم لیکلی. که چا په افغانستان کې مکتب هم لوستی وي خو لاتیني ژبې یا نه وي ویلي او یا یې هم کار نه وي کړی د په لاتیني تورو باندې هم کولی سي له دې نه ګټه واخلي. لکه دلته په دې کتاب یا کتابچه کې توري دي، د الماني ژبې توري، هم یې تلفظ ده او هم یې غږونه دي. دلته دا کولی سي له دې کتابچې نه څیرې کړي، همیشه یې ځان سره واخلي، تکرار یې کړي، بار بار یې ووایي هم کولی سي. بله ځانګړنه د دې کتاب دا ده چې کله تاسو دغه QR کوډ سکان کړئ مستقیمه به تاسو یوټیوب ته د هماغې برخې درس ته راولي. د بېلګې په ډول که زه غواړم ټول توري وپېژنم یو وار زه به دا سکن کوم او مستقیمه بیا یوټیوب ته هماغه درس ته مې ودروي، زه کولی شم هماغه درس ووایم. دلته هم د جرمني ژبو د تورو لیک او لوست ده. دا یوازې د تورو نومونه دي. کولی سي دا د کتابچې نه بیا تیکئ او واړه واړه یې کړئ، همیشه یې ځان سره تکرار کړئ ووایئ. دلته هم QR کوډ ورکول سوی ده، د دې سکن کولو سره به تاسو یوټیوب ته بیایئ، د دې برخې درس همالته د څنګه ویل کېږي دلته خو لیکل سوي دي. که چېرته تاسو خپله ویلی سئ ښه ته ښه، که خپله یې نه سئ ویلی نو دا به دلته سکان کړي خپل موبایل باندې مستقیمه تاسو راولي همدې درس ته. دا برخه څه شی ده؟ دا برخه بیا هماغه توري لیکل، د هماغه تورو لیکل دي. دلته کولی سئ هغه توري ولیکئ. چا چې تر اوسه پورې دا توري نه وي لیکلي یا لاتیني تورو باندې عادت نه وي نو کولی سي چې دلته دغه توري وار وار ولیکي او لیکل هم زده کړي پکې. نو بار بار لیکلو سره د تورو نومونه هم په ذهن کې کښېني، وروسته به بیا ورته کومه ستونزه نه وي. که چېرته د دې لیکلو کې هم ستونزه لري څنګه لیکل کېږي، د دې QR کوډ سکن کولو سره مستقیم هغه یوټیوب چینل ته ورځي او هغه درس ته ورځي، هغه درس به ورته واضحه کړي چې څنګه لیکل کېږي. تر اخره پورې ټول توري دلته لیکل سوي دي او کولی سي ترې ګټه واخلي. دا د ځانګړو تورو برخه ده، همداشان نومونه یې دي چې کوم نوم باندې یادېږي لکه umlaut ده، umlaut ده، Z ده. دلته هم که سکن یې کړي هماغه درس ته ورځي. دا د لیکلو برخه ده. د جرمني ژبو تورو نومونه او غږونه، هلته یوازې نومونه وو چې دا څه نومیږي او څه کوم توري دي. دلته بیا د تورو نومونو سره غږونه یې دي چې دا کوم غږ لري، دا کوم غږ لري، دا کوم غږ لري، دا حرف کوم غږ لري یا دا توری کوم غږ لري. دا توري ټول هم یې غږونه دلته شته ده او هم خپله نومونه یې شته ده. دا هم کولی سي بیا تیږئ، لاس کې واخلئ، که چېرته په بس کې، اوبان کې، ځبان کې هر چېرته ځئ تګ راتګ کوئ نو وار پر دا تکرار کړئ، دا به مو ذهن کې کښېني. د جرمني ژبې د تورو تلفظ او بیلګې دي. دلته د څنګ په څنګ باندې څو توري لیکل یو ځای څه رقم کېږي. دلته مې بار بار دا خطونه هم راوستي دي چې تاسو وکولی سئ هر توری جدا جدا نوشته کړئ چې ستاسو په ذهن کې کښېني او تاسو وکولی سئ وروسته چې په کتاب کې لیکل کوئ، که استاد په تخته باندې تاسو ته نوټونه درکوي نو تاسو وکولی سئ زر زر هغه ولیکئ. لکه هر توري سره درې درې بیلګې دي ځکه دغه توری درې غږونه لري. A ده، A ده، H ده او دا یې هم بله بیلګه ده. تلفظ هم ورسره لیکل سوی ده. apfel، apfel څه رقم لیکل کېږي ټول دلته، یا څه رقم ویل کېږي، هم لیکل هم لوستل دواړه دلته دي. تر اخره پورې ټول توري دي. بیا بله برخه ده د جرمني ژبې شمېر، له صفر نه نیولې تر لسو پورې ځکه دا ابتدایي برخه ده. دلته د تورو لیکل دي، هم لوستل دي او هم تلفظ او هم پېژندل دي.
دلته د لیکلو برخه ده او هلته هم د شمیر برخه. بله برخه یا کتابچې غوندې برخه ده چې کولی شئ تاسې په ټول کورس کې چې همدغه 45 ورځې یوه برخه ده او 45 ورځې بله برخه ده، د کتابچې نه استفاده وکوئ. دلته هم کولی شئ تاسې دا سکن کړئ او مستقیمه یوټیوب ته ورسئ، کومې درس یا کومې برخې چې دي هغه وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. هیله ده تر هغوی ورسوئ څوک چې ورته اړتیا لري. کېدای شي تاسو یو څه وخت دلته تېر کړی وي او یا هم په افغانستان کې مو یو څه لوستونه ویلي وي، دا توري تاسو ته اسانه وي. که چیرې هغه څوک چې تر اوسه پورې نه په پښتو ژبه باندې لیک لوست کولی شي او نه هم الماني ژبه دا درسونه ورته ورسول شي، نو هغوی سره به مو ډېره مرسته کړې وي. د جرمني ژبې الفبې: Das Alphabet. A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 E, 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 F, 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 G, 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 H, 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 I, 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 J, 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 K, 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 L, 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 M, 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 N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 R, R, ja, R, R, S, 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 T, 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 U, 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 V, 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 W, 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 X, X, Y, 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 Z, 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 A, B, C, D, E, F, G, H,
ای یوت کا ال ام ان او پی کو ار یا ار اس تے او فاو وے ایکس اپسلون زد. د جرمني ژبې زده کړه د جرمني ژبې د تورو لیک لوست. د جرمني ژبې توري څنګه لیکل کېږي؟ دا برخه د هغه چا لپاره ډېره مهمه ده چې لاتیني توري نوي زده کوي. د دې لپاره چې وکولای شي توري سم نوشته کړي او کتابچه به هم تاسو سره وي، نو کولی شئ ما سره دا یو ځای نوشته کړئ. خپلې کتابچې خلاصې کړئ، هغې کتابچې ته دلته موږ کاروو، هغې کتابچې لرې ښکته کړئ، که نه یې لرئ نو ما له کتابچې هم کولی شئ ترې ګټه واخلئ. دا غټ توری ده او دا هم وړوکی توری. که هغې کتابچه لرئ نو هغې کې واضحه لیکل شوي دي چې دا توري څنګه لیکل کېږي او دا توری څنګه لیکل کېږي. تلفظونه هېڅ فرق نه کوي یا ویلو کې هېڅ کوم فرق نشته، یوازې نوشتې کې. ا ډېر چې کارېږي هغه دغه درې واړه خطونه دي. دا غټه ا ده، دا هم وړه ا. وړه ا یا واړه توري معمولاً په دې دواړو خطونو کې نوشته کېږي او غټ توري چې دي چې هغه غټ توري په دې درې واړو خطونو کې نوشته کېږي. ا ا ب ب وړوکی ب او دا هم غټ ب. ب ب اول به دا خط داسې راکش کړئ، ورسره به غټه ب چې کله لیکئ دا پورتنی سر یې وړوکی ده او لاندنی دا خېټه یې که ووایو دا غټه ده. دا هم ب وړوکی ب. څ څ غټه څ په درې واړو خطونو کې نوشته کېږي او وړه څ په دې دوو خطونو کې. څ څ څ څ. څومره چې تاسو ډېر نوشته کړئ هماغومره مو لاس پکې رغېږي، هماغومره مو په ذهن کې کښېني او وروسته به هېڅ کومه ستونزه ونه لرئ. د د وړه ډ سرچپه ب غوندې ده. د د په الماني ژبه کې ډ یا ډال نشته ده، نه ډال شته ده او نه هم ټ شته ده. د او ت. د د ای ای غټه ای وړه ای غټه ای وړه ای. اف خط به راکش کاږئ داسې وړوکی اف غټ اف وړوکی اف او غټ اف. گ دا هم وړوکی گ غټ گ وبخښئ غټ گ او یا هم ځینې کسان یې داسې لیکي، دا هم صحیح ده، داسې هم صحیح ده او دا وړوکی گ.
وړوکی ل ها 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 ای ځینې وخت دا ای داسې هم لیکل کیږي او ځینې وخت یوازې یو الف یا ولاړ خط داسې هم لیکل کیږي او دا یې وړه ده وړه یې همیشه ټکی لري داسې او غټه یې کله یو الف ده او کله هم زورونه لاندې او باندې لري ای ید ید لکه پښتو لام غوندې خو په سر باندې خط راکش کول کیږي که خط راکش نه کوي هم کیږي داسې هم کارول کیږي او دا هم ټکی والا جې ید 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 کا کا او وړوکی کا دا قوس ویل شوی دا په دې دوه وړو خطونو کې راځي دا وړوکی کې او دا هم غټ ال 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 غټ ال یو راشپیلک لري داسې بیرون او وړوکی څه ده یوازې یو خط ده داسې ال ام 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 هم داسې لیکل کیږي او هم کولی شي چې مکمله خط درې واړه خطونه پرې باندې ونیسي همداسې دا یې وړوکی دا یې هم غټ وړوکی ان ان وړوکی غټ ان غټ ان وړوکی ان غټ ان وړوکی او او وړوکی او لوی او 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 پی غټ پی په پورتنیو دریو کې او وړوکی پی په لاندنیو دریو کې پی 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 کو او غوندې خو یو زور لري په منځ کې داسې او وړوکی داسې کو وړوکی داسې لیکل کیږي کو کو ایغ یا ار داسې شکل باندې په پورتنیو دریو خطونو کې ار دا یې غټ او وړوکی تنها په دې دوو وړو خطونو کې ار اس اس غټ او وړوکی یو رقم لیکل کیږي خو وړوکی په وړوکي شکل باندې او غټ په غټ دریو خطونو کې وړوکی په دوه وړو منځنیو خطونو کې اس اس تی یو ولاړ خط بیا ورباندې یو اوږد زور ولاړ خط اوږد زور او وړوکی تی په منځ کې یو خط لري په منځ کې یو زور لري په درې واړو خطونو کې لیکل کیږي او او څنګه لیکل کیږي او او وړوکی په دوو خطونو کې غټ په دریو خطونو کې او وړوکی په دوو خطونو کې فاو 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 څنګه لیکل کیږي غټې هم دا درې خطونه په وړوکی په دوو منځنیو خطونو وی په دې درې واړو خطونو کې داسې وی او وړوکی په دې دوو خطونو کې وی وی ایکس غټې په دریو خطونو کې پورتنیو دریو کې ایکس 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 بیخي ګډوډ شو ایکس ایکس څه ښایسته ولیکل شي او وړوکی په دې وړوکي خطونو وړوکی ځینې وخت داسې هم لیکل کیږي دا به بیا وروسته یادوو اپسیلون اپسیلون اپسیلون
غټې په پورتنیو دریو خطونو کې او وړوکی په لاندې دریو خطونو کې. اپسیلون اپسیلون زد زد دی غټ دی او هم دی وړ. د جرمني ژبې د تورو تلفظ او بېلګې. د آ توری کوم غږونه لري هغه په دې لوست کې ګورو. د بېلګې په ډول مو آ راخیستې ده، په نورو لوستونو کې بیا نور توري هم راځي. هره ورځ که تاسو 2 او 1 توري یاد کړئ، هغې سره کوم لغاتونه یا بېلګې چې ورکړل شوي دي هغه هم یاد کړئ. په پای کې به تاسو د دې کورس وکولای شئ تقریباً 100 یا 1.5 اضافه لغاتونه هم یاد کړئ او هم به مو د تورو لیکل یاد کړي وي. لکه آ دی هم نوم، غږ یې دلته کوم یو ده او څه راوځي ترې. آ بېلګه یې دا ده چې که یو لغات جوړ سي څنګه به جوړیږي ترې. آ بند، آ بند دا تنه یو غږ د آ ده. آ بند ماښام، آ بې ای ان دې آبند ماښام. بل غږ د آ یوازې الف ده، لکه هلته مد درلوده او دلته یوازې خپل غږ لري. اپفل، آ اپفل، آ اپفل، آ اپفل. آ پی اف ای ال اپفل مڼه، اپفل مڼه. بل غږ د آ څه شی ده؟ هې غوندې په پای کې د یو لغت یا همیوي راسي نو د هې په شکل باندې تلفظ کیږي. آ دلته په پای کې راغلی ده لکه بنانه، بنانه. ب آ ان آ ان بنانه، بنانه، بنانه. کیله. دا بیا اوملاوټ والا ده. ای آ دغه اصلا نوم یې آ اوملاوټ، خو غږ یې څه شی کېږي د ای په شکل باندې راځي. آ اوملاوټ، ای ان دې ای ار ان اندر، اندر بدلول. بی
ب بال ب بال ب ب ا ال ال بال ب ا ال ال بال توپ س س یا سنت س سنت س ا ان ت سنت سنتای سلمه حصه د یو یورو سنت د س بل غږ څه شی ده کاف غږ س د کاف غږ هم ورکوي لکه کښېمه 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 س ا ر ا ر ام ای س ا ا ام ای کښېمه کښېمه کریم دال یا د د دال غږ ورکوي د ا څ ه د ا څ ه دخ د کوټې چت ای 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 ال ای اف ا ان ت elephant elephant فیل د اف غږ اف ف اف ا ان اس ت ا ار fenster 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 f fenster کړکۍ گ گاف غږ گی تا غ گ ای ت ا ر ار ای گیتار گیتار ها ه ها ا ان د هن ها ا ان د hand hand لاس ای 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 ام ام ا ار ایما ای ام ام ا ار ایما تل تل یوت یا یوت د یا غږ لري یوت ا ی د یاگد 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 یا یوت ا ی د یاگد کار کاف کا کمیل کمیل کا ا ام ای ال کمیل کا ا ام ای کمیل کمیل اوخ ال د لام غږ لکه لامپ ال ا ام پی ای ال ا ام پی ای څراغ لامپ څراغ لامپ څراغ ام د میم غږ ام لکه ماوس ام ا او اس ماوس ام ا او اس ام ا او اس ماوس وګاک ان د نون غږ ورکوي ان لکه نخت
N A C H T Nacht Nacht شپه اوس ده دا هم دوه غږه لري یو خپله او غږ او بل د واو غږ او غږ اوبن او لکه او اوبن لکه اوبن او بی ای ان اوبن پورته یا پاس او د واو غږ ورکوي دلته لکه کینو 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 په آخره کې راغلی د واو غږ مخکینی لوست کې وڅې الف واو کېږي او لکه او اوبن اوبن خو داسې ده واو د په آخره کې راځي لکه کا ای ان او کینو کینو سینما دا املاوټ یا ځانګړی توری ده چې دوه ټکي په سر لري او دا په یوازې ویل یو څه مشکله وي خو لنډه او ښه طریقه یې دا ده چې داسې تلفظ سي لکه د او په مخ کې چې ای او ویل سي اول 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 داسې که ډېر دا خپله نسي تلفظ کولی نو ښه به دا وي چې او دا املاوټ ټکی خپله هغه اصلي ټکی یا اصلي توری بغیر له ټکي نه ویشته سي او څنګ کې ای ورکول سي بیا دا یو څه کومک کولی سي چې تاسې دا غږ صحیح وایستلی سي اول او لکه اول غوړي یا غوړ پی پی پلڅ پی لکه پلڅ پی ال ا تی څټ پلڅ ځای کو لکه کاف کویله کو لکه کویله کو او ای ال ال ای کویله کویله سرچینه یا چینه اغ اغ یا ار څوک ورته اغ وایي څوک ورته ار وایي خو دواړه ویل کېږي غامن اغ لکه غامن اغ ا ه ام ای ان چوکاټ غامن چوکاټ اس اس د زی غږ هم ورکوي را روان لوست کې به وګورو چې نور کوم غږونه لري اس اس زونه زونه اس او ان ان زونه لمر دلته د زی غږ ورک اس دلته بیا د سین غږ لري اس لکه غوس گراس گراس واخه گ ار ا اس دلته اس ده خپله د اس غږ لري گراس واخه تی 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 لکه تیه ډیری د تی په ټي باندې تلفظ کوي چې دا غلط ده په جرمني ژبه کې ټي نسته ده یوازې تی ده تی او ډي تی لکه تیه تی ای 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 اغ تیه حیوان یا څاروی او 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 هم د ځانګړي توري سره که ونیسي درې غږه لري او په خپله کې دوه غږه یو خپله او راځي او بل او دوه دانې واوه څنګ په څنګ لکه او اونتن 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 دلته اونتن الف واخیستل شو ورسره اونتن لاندې په دې بله کې دلته او 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 نون او لکه نون 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 اوس همدا اوس او املاوت
څنګه به تلفظ کوو؟ یوازې ځان باندې مشکله ده یو څه، که غواړو چې صحیح تلفظ کو نو داسې به یو شکل په ذهن کې ورته جوړوو چې همیشه او د او په مخ کې ای ده، فنف فنف فنف، اف او املاوت ان اف، فنف فنف، پنځه. فاو فاو د فې غږ لري دلته، دا هم دوه غږه لري، کله واو کېږي کله فې کېږي، لکه په دې کې فاو وی فاته فاته، لکه پلار فاو آ تی ای ار، فاته پلار. وازه ګلداني دلته بیا د واو تقریبا د واو د اف او د واو ترمنځ، وازه وازه ګلداني. وی د واو غږ لري، ولکه وی لکه ولکه ولکه ولکه، وی او ال کا ای ولکه، وریز. اکس 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 هم د کاف او سین غږ ورکوي یو ځای، او هم د کاف او زی، خو دلته تنه د کاف او سین ده. اکست اکست تبر، اکست تبر، اکست تبر. اپسلون د یا غږ هم لري، د واو غږ هم لري. ځینې وخت یا لکه یخت بیړۍ، یخت بیړۍ، یخت غټه کشتۍ بیړۍ، غټه کشتۍ، یخت. اپسلون ا څ ه ت، یخت. دلته بیا د واو غږ ورکوي، اپسلون لکه د واو غږ، ازول ازول، ا زد ا اس اپسلون ال، دلته دا د ازول د واو غږ لري چې د ازول بیلګه ده، معنا. څټ څټ دا د زال غږ نه ورکوي، دا د څې غږ ورته ده، لکه څوک څوک څوک، ریل. دا توری چې ده مخکې هم په تېرو لوستونو کې ویل چې لکه د دوو اسونو غبرګو اسونو غوندې غږ لري، غوس ګې ار او اس، غوس لوی. د جرمني ژبې ځانګړي توري یا خاص توري 4 دانې دي. د جرمني ژبې خاص توري نومونه یې دي: ا املاوت، ا املاوت، ا غوندې لیکل کېږي خپله ا، خو 2 ټکي لري، وړوکی هم داسې. او املاوت، او املاوت، او املاوت، او املاوت، اس زد، اس زد، یا 2 دانې اسه، غږ یې د 2 دانو اس ده او لیکل کېږي داسې. څنګه لیکل کېږي او په کومو خانو کې راځي؟ ا املاوت په دې 2 خانو کې 3 خانو کې راځي، لکه نورماله ام 2 ټکي په سر، بیا وړوکی په دې 2 خانو کې ټکي په سر باندې. ا املاوت ته لیڅه لیکئ، تکراروئ چې هم نوم ذهن کې کېني او هم دا شکل یا څنګه چیرته لیکل کېږي، چې بیا وروسته هغه ډېر درسونه راځي په هغې کې تاسو ته کومه ستونزه نه وي او وکولی شئ ډېرې په اسانۍ سره ولیکئ. ا املاوت څومره چې ډېر ولیکئ هغومره مو لاس راوکېږي. ا املاوت، ا املاوت. او املاوت، او املاوت، او املاوت، او املاوت، او املاوت، او املاوت، او املاوت. 4 توري دي. بل توري ته راځو چې او املاوت ده. او املاوت، او املاوت، او املاوت، او املاوت، او املاوت. بار بار یې تکرار کړئ. په دې کتابچه کې ډېر خطونه دي، کولی شئ پکې ولیکئ تر څو ښه صحیح تاسو په ذهن کې کښېني. که چېرته کتابچه مو نه وي ترلاسه کولی، کولی شئ اسانه جرمني ټکی کام ویب سایټ ته ورسئ. د ډاونلوډ له برخې نه همدا کوم درس چې ده
دا به راکړئ ډاونلوډ او پرنټ یې کړئ. اس سیټ یا ډبل اس غږ. اس سیټ څنګه لیکل کیږي؟ اسانه طریقه یې داسې ده، یو خط به راکش کړئ او داسې خط به راکش کړئ، داسې شکل بې غوندې تقریبا ده، خو د بې په شکل باندې نه ده، داسې د جرمني ژبې شمېر. اوس به راځو تر یوې کچې پورې به شمېرې پېژنو، شمېرې چې وکولی شو هغه خپل د تولد کوم تاریخ یا نېټه چې ده یو یو وویلی شو. د بېلګې په ډول که داسې یو تاریخ موږ ولرو چې 28 د نهمې د 1998 وي، بېلګه دا به څنګه وایي؟ کولی شئ دغه لس شمېرې چې دې یادې کړې بېلابېل جدا جدا یې ورته ووایئ، لکه 2 8 0 1 9 9 8 داسې هم ویلی شئ، هېڅ کومه ستونزه نشته ده. په اول سر کې کله چې تاسو دونه ډېرې شمېرې نه وي یادې کړي، یوازې لس شمېرې مو په یاد وي، کولی شئ داسې ورته یو یو ووایئ، بېل بېل، هېڅ فرق نه کوي. وروسته بیا چې تاسې ډېرې شمېرې یادې کړئ، بیا کولی شئ دوه دوه یو ځای ورته ووایئ. لکه بیا دا به څنګه وایي؟ پښتو غوندې د اول وړوکی توری شمېره راځي، بیا غټه شمېره راځي. 28 9 19 98 19 98. خو د اوس لپاره یوازې موږ لس شمېرې یادو چې دې سره تاسو وکولی شئ یوه یوه شمېره ووایئ او خپله د تاریخ نېټه چې ده هغه یو چا ته وویلی شئ، د ټلیفون شمېره ده هغه وویلی شئ. 0 0 1 یو 0 0 1 یو 1 یو 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 شپږ 7 اووه 8 اته 9 9 10 لس. دا ولس شمېرې څنګه یې لیکو؟ راځو لیکلو ته. څومره ډېرې چې ولیکئ هماغونه تاسو ته مادي کېږي او شمېرې سره پېژنئ. 0 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 څنګه چې لیکای شئ. یو موږ معمولا په افغانستان کې یو همداسې مستقیمه خط لیکو، یا په نورو هېوادونو کې به هم همداسې، خو په جرمني کې کیدای شي تاسو یو ووینئ یا تاسو ته کوم ترمیم راځي او یا هم کومه ورقه راځي، په لیکلي خط باندې که تاسو ته څوک یو لیکي نو هغه به داسې تاسو ته لیکي، داسې په دې شکل باندې به تاسو ته لیکي. دا یو ده. دا دوه کله داسې لیکل کېږي، کله داسې لیکل کېږي، کله داسې لیکل کېږي، دا دوه دی. دا هم درې 3 3 3 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 څلور 5 5 5 5 5 5 5 6 شپږ 6 6 6 6 6 6 7 اووه 7 اووه 7 اووه 7 اووه. څومره ډېرې کولی شئ ولیکئ چې لاس هم راوځي، دا رقم کولی شئ په راتلونکو لوستونو کې دا لیکل تاسو سره ډېر کومک وکړي، لاس به هم راوځي ورسره. 8 8 8 8 8 8
acht, acht, acht. 9, 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 9 او دا هم لس، 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 10، 10، 10، 10، 10، 10. دا وشمېرئ تر بیا ښې چارې.